هم آرام خوب وکړ. د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په 2006 کال کې په کندهار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شول، تر دې چې په 2007 کال کې کندهار ښار ته ننوتل شاوخوا ولسوالۍ یې ونیولې. جنرال عبدالرازق په 2008 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د کندهار په ملجات سیمه کې د افغان ځواکونو خپلواک بریالي عملیات ترسره کړل. د وخت ولسمشر حمید کرزي د خلکو له اندېښنو او شکایتونو وروسته کله چې د طالبانو په یو برید کې امنیه قومندان خان محمد مجاهد شهید سو، پر ځای په 2011 میلادي کال کې جنرال عبدالرازق د امنیت د کنټرول لپاره امنیه قومندان کړ. هغه له سختو جګړو او عملیاتو وروسته وتوانید چې په 2012 کال کې کندهار ښار او ولسوالۍ ته بیا هغه امن ور په برخه کړي. ځانمرګي بریدونه، وسلوالې حملې او ماین چاودنې کمې سوې. د ولسوالۍ محاصره او سقوط مات سو او طالبان وپوهېدل چې جنرال عبدالرازق هغوی ته د ژوند کولو مهلت نه ورکوي. جنرال عبدالرازق د کندهار، روزګان، هلمند او زابل په ګډون د ټولو جنوبي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول درلود. هغه که څه هم د کندهار امنیه قومندان و، خو د کندهار ترڅنګ یې د سویلي افغانستان په خاصه توګه د زابل، روزګان او هلمند امنیت هم ساتي. هغه په وار وار لښکرګاه، روزګان، کلات، غزنی او فراه ولایتونو له سقوط څخه وژغورل. شهید جنرال عبدالرازق ولسي، نظامي او یو ښه سیاستوال و چې تل به یې دریځ ملي و او نظامي برخې ته د راتګ پر مهال یې قاطع دریځ خپل لومړیتوب ټاکلی. راپورونه جوړیږي، یو شی نسو کولی چې وطن و دښمن ته پرېږدي، هېڅ په هېڅ قیامت یې نسو کولی. که زه راپورټه جوړې که وطن نسو پرېښودی، لکه هلمند، لکه کندوز، لکه روزګان، لکه فراه نسو کولی، دم په وسه نه ده. هغه وخت به بیا د ټول افغانستان په ملت په مخ کې ودرېږو چې دغه تهدیدونه دي. تی پوهېږئ ولایت و دا خلک هم پوهېږي، زما په وسه یوازې د کم د غفلت نه دي پوسه چې هر څوک په در کوي هغه دې په در چې د طالب و، د تروریست و، د عیسی و، د بلادین د پټاو نه بیرېږم، د بل چا د راپور هم نه بیرېږم. شهید جنرال عبدالرازق له 2014 کال وروسته په جنوبي حوزه او بالاخره افغانستان او نړیواله کچه په سیاسي ډګر کې یو له مشهورو او نفوذ لرونکو څیرو څخه و. لوی پاسوال عبدالرازق خان د 2003 کال راهیسې یوازینی دولتي شخص و چې له هر قوم څخه یې پلویان لرل او په خپل دور کې د طالبانو او پاکستان حکومت راخوا هیڅ یو افغان هم د ده مخالف نه. دا وطن دفاع پر موږ فرض ده، هم پر وکیل صاحب فرض ده، هم پر ملا صاحب فرض ده، هم پر عسکر فرض ده، هم د ملت پر هر سړي فرض ده. او دا دفاع به موږ کوو د پنجاب په مقابل کې. زما په فکر خو زه د پنجاب د شوروي دښمني یوه بولم. زموږ خلک موږ باید چې متحد سو او د ټولو علماو سپین ږیرو سره مې دا غوښتنه ده چې هغه طالب ورور چې د پنجاب د ګټې لپاره استعمالېږي، که چیرې دا افغان دی دا کار نور ونه کړي. زموږ سره که مشکل دی، خپله راسي په خپل وطن کې کډې راوړي، خپل کلي راوړي، د لې وسي په خپل وطن کې یو ورځ به په ژبه سره پوه سو. هغه د 1999 کال د میزان میاشتې پر 26 نیټه د پنجشنبې په ورځ د کندهار ولایت په داخل کې د وخت د والي د یو ساتونکي په برید کې شهید شو. د شهید رازق له شهادت سره له ډېرو هغو سترګو هم اوښکې وبهېدې چې ګمان کېده جنرال رازق یې ښه نه ایسي. د هغه د شهادت خبر له ترهګرو پرته ټول سخت درد او خفګان ورکړ او د نړۍ په کچه د بېلابېلو پرګنو غوسې راوپارولې. هر افغان هر چیرې چې ده خپل غم ډېر ستر غم کې ځان شریک هم شهید ستر پاسوال رازق اچکزی او هم دگر جنرال مومن خان حسین خیل او نور شهیدانو لپاره تصور کړي. موږ دا یو غم، دا یو مشترک غم د دې وطن د ملي یووالي نمونه ده. د افغانستان داسې ژبې کې نسته چې د دې شهید ستاینه نه دسي. په ازبکي کې، په داري کې، په پښتو کې، په نورو ژبو کې نن د افغانستان ولس په دې بچي باندې ویاړي او په غم کې ځان شریک بولي. دا ځکه ده